په حدیث کې یو کلمه راغلی ده او هغه کلمه چې کله یو بنده رکوع کوي او د رکوع نه پورته شي او هغه کلمه ووایي نو الله رب العالمین دې بنده ته مخکني ټول ګناهونه معاف کړي. حديث کی راضی فعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي هريره رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي اذا قال الامام سمع الله لمن حمده کله چې امام سمع الله لمن حمده وایي نو فقولوا اللهم ربنا لك الحمد تاسو پسې وروسته ووایئ چې اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة ځکه د چا چې قول د ملائکو سره برابرې وخوري یعنی دغه ټیم کې ظاهره خبره ده چې ملائکې هم دې منځونه له راځي د منځ کوونکو دا نومونه لیکي هغې هم دغه کلمات وایي نو د چا چې قول د ملائکو سره دا کلمات د کلمې د ملائکو سره برابرې وخوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه الله رب العالمین به دې بنده ته د ده مخکني ګناهونه معاف کړي. او دا حدیث امام بخاري او امام ترمذي دواړه راوړی دی چې کله یو بنده په مانځه باندې ولاړ وي امام سمع الله لمن حمده وایي وروستو پسې داسې ووایي چې اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد الله رب العالمین که زموږ مخکني ګناهونه معاف کړي کوم چې صغیره ګناهونه دي واړه ګناهونه دي کبیره ګناهونه بیا په دې معنی نه معاف کېږي خو چې کوم صغیره ګناهونه زموږ او ستاسو نه شوي دي الله رب العالمین کې هغه زموږ معاف کوي.